اومه تېروتنه چې دا تر ټولو ډېره بده تېروتنه ده. ځینې خلک داسې عقیده لري چې که څوک له نبوت څخه منکر هم وي نجات یې په برخه دی، ځکه انبیا علیه السلام د توحید د عقیدې د خپروي لپاره راستول شوي دي. نو که چا دغه مقصود یا د توحید عقیده ترلاسه کړې وي، له غیر مقصود یا د انبیا علیه السلام راستولو څخه انکار کول ضرر نه ورته رسوي. پر دغه عقیده اجمالي رد له نقلي پلوه ډېر نصوص داسې دلالت کوي چې د نبوت منکرین به تل لپاره په دوزخ کې وي، او له عقلي پلوه د رسول تکذیب کوونکی په واقعیت کې د خالق تکذیب کوونکی دی، ځکه د رسول تکذیب د نصوصو تکذیب دی، لکه محمد رسول الله او داسې نور. په عرف کې یې بېلګه داسې ده لکه یو څوک چې 5م رواج پادشاه مري، خو له هغه والي یا ولسوال سره په ټکر کې وي چې د بادشاه لخوا ګمان شوی وي. نو آیا دا شخص به په خپله دغه کړنه د بادشاه دربار ته ورنږدې شي، او یا دغه شخص به د پادشاه په وړاندې د عفوې او بخښنې ورول وګرځي؟ 4مه پاملرنه د شریعت له اصولو څخه د لومړي اصل قرآن کریم په اړه ده. دا خبره ثابته ده چې شرع 4 اصول لري. لومړی د الله جل جلاله کتاب، دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت، دریم د امت اجماع، 4م د مجتهد قیاس. د اجتهاد لپاره ځانګړي شرطونه دي چې په هر یو کې تېروتنې او نقصانونه رامنځته کیدی شي. د الله جل جلاله د کتاب په اړه 2 ډېرې لویې تېروتنې رامنځته شوي دي. لومړی د دین ټول احکام په قرآن کریم کې منحصر ګڼل، د دغه تېروتنې پایله د شریعت له نورو اصولو څخه انکار دی. دویمه د نوي علم پر موندلو او لاسته راوړنو د قرآن کریم د آیاتونو د تطبیق هڅه، او داسې دعوه کول چې قرآن کریم پر ټولو نویو علمي بحثونو او پلټنو مشتمل دی. د لومړۍ تېروتنې ځواب هغه نصوص چې د شرعي نورو اصولو حجیت ثابتوي د اصولو علماو په پوره تفصیل سره بیان کړي دي. د دغه تېروتنې له فرعو څخه یوه دا هم ده چې د ځینو خلکو زړه غواړي چې لوی لوی ګناهونه وکړي، خو کله چې د ګناه څخه منع کړی شي نو د منع لپاره یوازې له قرآن څخه دلیل غواړي، لکه په مجلو او جریدو کې چې د ګیرې او نورو اعمالو په تړاو دا ډول پوښتنې خپریږي. او همدارنګه که د اسلام کوم دښمن او معاند راشي او د یوې دیني مسئلې په اړه یوازې له قرآن کریم څخه د استدلال غوښتنه وکړي، دغه خلک یې دا ډول غوښتنه صحیح ګڼي او پر ځان یې اثبات لازم بولي. نو له ښکاره دلالت پرته او په پوره تکلف سره د دغه مسئلې د دلیل لپاره په قرآن کریم کې پلټنه کوي، او که په یوازې ځان سره په قرآن کریم کې دلیل پیدا نه کړی شي، بیا له علماو څخه جدي غوښتنه کوي څو د یعنې مسئلې لپاره یوازې له قرآن څخه دلیل راوړي، نه له بل شي څخه. دا چې د دغه فرعي د بنا فساد ثابت شو، دا خبره هم ثابته شوه چې دغه فاسده فرعه پر فاسده بنا وه، نو مستقل صحیح رد ته اړتیا نشته. نو که دغه دروازه چې هر دینی مسئله به یوازې په قرآن کریم سره ثابتېږي پرانیستل شي، یوه لویه دیني بندوباري به رامنځته شي، او داسې اعتراف به وشي چې د اسلام ارکان په شرعي سره نه دي ثابت. ایا داسې یو څوک به پیدا شي چې د 5 لمونځونو د رکعتونو شمېر په قرآن کریم سره ثابت کړي؟ او آیا داسې یو څوک به پیدا شي چې د زکات نصاب او واجب اندازه یې له قرآن څخه ثابته کړي؟ په دې اړه ډېرې بېلګې شته. د دغه ډول غوښتنې فساد او بطلان په یوه حسي مثال سره ښکاره کیږي، او هغه داسې چې که یو څوک د خپلې دعوا په اړه ګواهان وړاندې کړي، مقابل لوری کولی شي چې له قانون سره سم د مري د شاهدانو په اړه خبرې وکړي. خو که چیرې دا ښکاره شي چې شاهدان عادلان دي او په اړه یې هېڅ نیوکه او پیدا ثابته نشي، نو مدعي علیه محکمې ته داسې نشي ویلی چې که څه هم دغه شاهدان عادلان او د اعتبار وړ دي، خو زه تر هغه وخته دغه دعوه نه منم څو په اړه یې د فلاني منصب درلودونکی شخص یا فلاني لوی رئیس ګواهي ورکړي. نو آیا محکمه به دغه د وړاندیز په نظر کې ونیسي؟ د همدې راز له امله د مناظرو علما له مدعي څخه یوازې د مطلق دلیل غوښتنه کوي، ځانګړی دلیل ترې نه غواړي، او په صراحت سره یې ویلي دي چې د دلیل په نفي کولو سره د مدلول نفي کول نه لازمیږي، ځکه دلیل ملزوم او مدلول لازم دی، او د ملزوم انتقاد د لازم انتقاد نه لازموي. نو که څوک په شرع د یو کار د ثبوت دعوه کوي، پر هغه د یو دلیل راوړل لازم دي چې هر ډول دلیل وي، او هیڅوک دا حق نه لري چې هغه یوازې له قرآن کریم څخه په دلیل راوړلو کې مجبور کړي. هو موږ دا نه منو چې د شرعي 4 واړه دلایل د قوت له پلوه برابر نه دي، خو لکه څنګه چې د دغه دلایلو ترمنځ توپیر شته، په مدلولات او هغه احکام چې پر دغه دلایلو ثابت شوي
که یې هم توپیر شتون لري، د ځینو احکامو ثبوت او دلالت دواړه قاطع وي، د ځینو ثبوت او دلالت دواړه ضمني وي، د ځینو ثبوت قاطع او دلالت ضمني وي، او د ځینو ثبوت ضمني او دلالت قاطع وي. خو هیڅوک د ضمني احکامو د نه منلو حق نه لري. د بیلګې په توګه د سترې محکمې د هغه قاضي پریکړه رااخلو چې حکم یې استئناف ته نه وړاندې کیږي. د ډیرو قضیو په اړه داسې پریکړه کوي چې یو قضیه د قانون تر یوه ماده لاندې راولي. ماده قطعي وي، خو په دغه ځانګړې ماده کې د دغه قضیې داخلول ضمني وي. دلته د قاضي حکم په قطعي ډول سره صحیح نه دی، ځکه د دغه ځانګړې قضیې په اړه د همدې ځانګړې مادې دلالت قطعي نه دی. ماده د ثبوت له پلوه قطعي او دلالت له پلوه ضمني ده. او اوس که یو څوک دغه حکم د دې له امله نه مني چې د مادې دلالت ورباندې ضمني دی، نو بیا خو د دغه شخص عاقبت ټولو ته معلوم دی. دا هغه لومړی تېروتنه وه چې د قرآن کریم په اړه را پیدا شوې وه. د قرآن کریم په اړه دویمه تېروتنه دا ده چې هغوی هڅه کوي څو ثابته کړي چې قرآن کریم د نویو طبي علومو پر ټولو مسایلو مشتمل دی. نن ورځ په ډیرو جریدو او مجلو کې موږ وینو چې د اروپایانو لخوا کومه علمي څېړنه رامنځته شي، نوي پال یې د قرآن کریم د یو آیات لپاره مدلول وګرځوي، او داسې فکر کوي چې په دې کې د اسلام لپاره خیر غوښتنه، د قرآن کریم لپاره کرامت او د ځانونو لپاره ذکاوت پروت دی. له شک پرته په دې تېروتنه کې ډېر د علم خاوندان راګیر شوي دي. دلته لومړی نقصان دا دی چې هغوی فکر کوي چې په قرآن کریم کې د نویو طبي علومو د مسایلو راتلل د قرآن کریم لپاره کمال او ویاړ دی. دا ډول فکر کولو لامل دا دی چې هغوی د قرآن کریم د موضوع په اړه فکر نه دی کړی. قرآن کریم د طبي علومو، تاریخ یا جغرافي کتاب نه، بلکې د روح د اصلاح کتاب دی. نو که د طب کوم کتاب د زرخت یا بوټ جوړولو له مسئلو څخه خالي وي، دا نقصان نه بلکې کمال او غوروالی دی. او لکه څنګه چې د طب په کتاب کې د دا ډول بحثونه راوړل یوه نیمګړتیا ده، ځکه غیر مقصود بحثونه له مقصود سره یوځای کیږي. همدارنګه قرآن کریم د روحاني طب کتاب دی، او له دا ډول مسئلو څخه یې خالي والی په قرآن کریم کې کومه نیمګړتیا نه رامنځته کوي، بلکې دا د قرآن کریم کمال، فصاحت او بلاغت دی. دا چې په طبیعي او د پیروي په توګه ځینې دا ډول مسایل په قرآن کریم کې بیانېږي، هغه د دغه روحاني طب د اړتیا پوره کولو په موخه او یوازې د اړتیا تر کچې دي. ځکه قاعده الضروري یقدر بقدر الضروره ژباړه اړین شیان د اړتیا تر کچې منل کیږي. الله جل جلاله د خپل کتاب په ځینو برخو کې د ځمکو، اسمانونو، انسانانو، پیریانو او نورو د پیدایښت په اړه لنډه یادونه کړې ده، ځکه ډېر اسانه د توحید چې د روح د اصلاح تر ټولو لوی مقدمه ده، د اثبات لپاره ډېره نږدې لاره پر مصنوعات استدلال کول دي. په ډېر وضاحت او پوره تفصیل سره یې ځکه نه دي بیان کړي چې اړتیا یې نه وه. نو د نوي علومو مسایل د قرآن کریم له موخو څخه نه دي، او کوم مسایل چې د مقصود د تایید لپاره راوړل شوي دي او پر خپل مدلول په قطعي ډول سره دلالت کوي، هغه په قطعیت او یقین ثابت دي، او د هیڅ بل دلیل له امله یې د خلاف عقیده درلودل جواز نه لري. که چیرې له آیات سره کوم بل دلیل په ټکر کې وي، نو یا به دغه دلیل مخدوش یا معیوب وي، یا به یې ټکر ظاهري وي، نو نه حقیقي. خو داسې امکان شته چې آیات پر خپل مدلول په قطعي ډول دلالت ونه کړي، نو پر خلاف به یې صحیح دلیل موجود وي چې په دغه وخت کې موږ بیا آیات له ظاهر څخه ګرځوو، لکه دغه موضوع چې موږ په اومه قاعده بیان کړه. دلته دویم نقصان دا دی، موږ په یقین سره پوهیږو چې دغه مسایل د قرآن کریم له مقاصدو څخه نه دي، بلکې د مقاصدو له مقدماتو څخه دي، او ښکاره خبره ده چې پر مقدماتو استدلال کول هغه وخت صحیح وي چې یو له دغه دریو چارو څخه شتون ولري. الف، یا به دغه مقدمې د دعوا تر اثبات مخکې د مخاطب په وړاندې منل شوي او مقبولې وي. ب، یا به دغه مقدمې بدیهي وي. یا به دا په دلیل سره ثابتېږي، خو په اړه یې مخاطب اعتراف وکړي. تر دغه تمهید یا مقدمې وروسته وایو که چیرې دغه نوې موندنې د قرآن کریم د آیاتونو مدلولات وي، او ښکاره خبره ده چې لومړني رب هغه کسان و چې قرآن کریم مخاطب کړي و له دغه موندلو څخه بې خبره و، نو دا په داسې مقدمو سره استدلال کوي چې د استدلال کولو وړتیا نه لري، ځکه دغه مقدمې په پخوا زمانه کې د مخاطب لخوا منل شوي نه دي، بدیهي هم نه دي، او په دلیل سره هم ثابتې نه دي. نو دا یوه ډیره لویه نیمګړتیا او کمزوري ده.
دریم نقصان دا دی چې دغه علمي مطالعه او څېړنې ډېر ځله باطلیږي او له منځه ځي. نو که موږ د قرآن کریم د آیاتونو لپاره مدلول وګرځو، احتراف ورباندې وکړو او زموږ دغه احتراف په تفاسیرو کې ثبت شي او بیا د څه وخت له تېرېدا وروسته د دغه څېړنو بطلان ثابت شي، نو د هر ملحد لپاره به داسې یو میدان پرانیستل شي چې ووایي د قرآن کریم دغه برخه صحیح نه ده او د جزء له منځه تلل د کل له منځه تلل لازمه وي. نو قرآن کریم به صادق نشي او بیا به تر دې بل کوم لوی مصیبت وي. او که څوک وایي ځینو خلکو همداسې زغم کړی دی چې د قرآن کریم له فصاحت او بلاغت څخه یوه دا هم دی چې قرآن کریم نظم پر ټولو هغو تحقیقاتو او څېړنو د تطبیق وړ دی چې په هر وخت کې ثابتېږي. زه وایم نو بیا دا لازمه ده چې د قرآن کریم له مدلولاتو څخه به هیڅ شی د اعتماد وړ پاتې نشي، ځکه دا احتمال شته چې د هر مدلول لپاره یې نقیض رامنځته شي. بېلګه یې داسې ده لکه له یوه چالاک او خبیث غیب ویونکي او فال لیدونکي څخه چې پوښتنه وشي زما میرمن به څه شي وزېږوي، هلک نجلۍ؟ نو هغه ځواب ورکړي ولد لبنت، یعنې هلک نه نجلۍ. بیا دغه فال لیدونکي تر ولادت وروسته خپله خبره له واقعیت سره د لهجې په اختلاف تطبیقوي. نو په داسې وخت کې به بیا پر دا ډول یو کتاب د هدایت د کتاب نوم ایښودل صحیح وي. او څلورم نقصان دا دی که چیرې د اروپا کافر فلاسفه ووایي چې د قرآن کریم پر نزول ډیره زمانه تیره شوې ده او هیڅوک ان ستاسې نبي په قرآن نه دی پوه شوی، نو ای مسلمانانو دا پر تاسو زموږ لوی احسان دی چې تاسې زموږ د تحقیقاتو او څېړنو په پایله کې د خپل کتاب په تفسیر پوه شئ. په دغه وخت کې به د مسلمانانو ځواب څه وي او آیا دا له اسلامي غیرت سره په ټکر کې نه ده؟ دا هغه نقصانونه و چې د شریعت په لومړي اصل کتاب الله کې واقع شوي وو. په راتلونکو پاڼو کې هغه نقصانونه درته ذکر کوم چې د شریعت په نورو اصولو کې واقع شوي دي. پنځمه پاملرنه د شریعت په دویم اصل حدیث کې. په دغه اصل کې نقصان دا دی ځینې خلک ګمان کوي چې احادیث د لفظ او معنا له پلوه محفوظ نه دي پاتې شوي. د لفظ له پلوه ځکه محفوظ نه دي چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې نه لیکل کېدل، بلکې ځینو صحابه کرامو به ځینو نورو ته په شفاهي ډول سره بیانول او په عادت کې د بشر د حافظې لپاره دا ممکنه نه ده چې الفاظ په پوره ډول سره یاد کړي، ځکه دا ډول کړنه د فطرت خلاف ده. او د معنا له پلوه ځکه محفوظ نه دي چې کله به چې صحابه کرام رضی الله عنهما له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کوم شی واوریدل له خپل فهم او درک سره به یې سم په معنا پوه شول. برابره خبره ده چې دغه پوهه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له مراد سره سمه وه او که نه. او دا خو موږ وړاندې وویل چې الفاظ محفوظ نه دي، نو یوه بل ته هغه شی ور نقل کول په کوم باب چې د خپله پوه شوی و، نو موږ دا توان نه لرو چې د حدیث د مراد پر محفوظوالي یقین وکړو. دا چې حدیث د لفظ او معنا له پلوه محفوظ نه دي، نو څنګه کېدلی شي چې شرعي حجت شي؟ د قرآنیه ډلې د وینا حاصل همدا دی. د دغه نقصان پیل له دې څخه شوی دی چې هغوی د محدثینو او فقهاو د حالاتو په اړه ژوره کتنه نه ده کړې، بلکې محدثین او فقها یې د حافظې په کمزورتیا، د حدیث په اړه د لږ اهتمام او د نه تقوا، عافت یا پاکلمنۍ او هوښیارۍ په برخه کې پر خپلو ځانونو قیاس کړي دي. د هغوی د حافظې قوت په ډیرو داسې واقعاتو ثابت دی چې د معنا له پلوه متواترې دي. د ابن عباس رضی الله عنهما د حفظ یوه مشهوره واقعه هغه ده چې د 100 شعرونو درلودونکي یوه اوږده قصیده یوازې په یو ځل اورېدل حفظ شوه. علماو غوښتل چې امام بخاري رحم الله امتحان کړي، نو 100 داسې حدیث ورته واورول چې متن او سند یې ور بدل کړي وه، خو امام بخاري رحم الله ټول غلط وبلل او بیا امام بخاري رحم الله له سره همدغه احادیث په ښه توګه له تصحیح کولو وروسته علماو ته واورول. د امام ترمذي رحم الله چې کله سترګې له کاره ولوېدلې، نو د یو سفر پر مهال یې په یو ځای کې سر ټیټ کړ او ویې ویل چې دلته په لاره کې یوه ونه ده، خو اوس هلته ونې شتون نه درلود. تر پلټنې وروسته ثابته شوه چې رښتیا هم پخوا په همدغه ځای کې یوه ونه وه. ډېر محدثینو خپل شیوخ داسې ازمویلي دي چې د وخت له تېرېدا وروسته یې غوښتنه ورڅخه کړې څو یو ځل بیا
هغه حدیث ورته بیان کړی چې څه وخت وړاندې ورته بیان کړی و چې یو خو له هیڅ ډول کمښت او زیاتوالي پرته هماغه حدیث ورته بیان کړی دي. دا ټولې هغه واقعې دي چې د سیرت، تاریخ او اسماء الرجال په کتابونو کې مشهور دي او دا د محدثینو د حافظې پر قوت دلالت کولو لپاره بسنه کوي. بیا د محدثینو هغه کړنې چې د ضعیفو خلکو لخوا روایت کړل شوي حدیث یې لرې کړي او د صحیح احادیثو له لړۍ څخه یې غورځولي دي. د دې لپاره ښه دلیل دی چې احادیث محفوظ دي. محدثینو په دې لاره کې د خپلو هڅو کمی نه دی کړی او دا خبره د اسماء الرجال د کتابونو تر مطالعې وروسته سړي ته ښه څرګندېږي. دا چې الله جل جلاله صحابه کرام رضی الله عنهما د دغه چارې د خدمت لپاره ځانګړي کړي وو، د قوي حافظې ترڅنګ یې د تایید په نورو ډولونو سره هم نازولي وه، لکه د ابو هریره رضی الله عنهما په اړه چې دا رانقل شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه لپاره په څادر کې څه شي ولوستل او بیا یې ورته وویل چې دغه څادر په سینه پورې ونیسه. نو ابو هریره رضی الله عنهما څادر له سینې سره یو ځای کړ. داسې د نه ویل کېږي چې موږ دلته د حدیثو د حاجیت په اړه خبره کوو او تاسې په استدلال کې حدیث راوړئ، نو څنګه به پر احادیثو د خپل ځان پر اړه استدلال کول جایز وي؟ ځکه موږ وایو د بحث موضوع د احکام او حدیث دی او دا چې موږ بیان کړل دا کیسې دي او کیسه د تاریخ یوه برخه ده او په تاریخ سره د خلاف پرته استدلال کول صحیح دي. او که هغوی ووایي چې دغه کیسه د فطرت څخه مخالفه ده، نو موږ وایو دا ډول نیوکو ځواب مو د درېیمې پاملرنې د معجزاتو په بحث کې وړاندې کړی دي. او بیا موږ دا نه منو چې دغه چارې د فطرت خلاف دي، ځکه ډیری ځله د مقناطیسي تنویم ماهرین د خپلو تر کار لاندې خلکو په خیالي قوه کې داسې تصرفات کوي چې نامعلوم شیان ورته ښکاره شي او یا د هغوی له حافظې څخه هغوی شیان لرې کړي چې پخوا ورته معلوم وه. زموږ موخه دا نه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصرف دې ته ورته و، بلکې موخه مو دا ده چې دا ډول شیانو رامنځته کېدل له فطرت څخه مخالف نه دي. او که ومنو چې دا چارې له فطرت څخه مخالفې دي، نو بیا وایو چې دا معجزه ده او دا خبره ثابته ده چې د معجزاتو په رامنځته کېدا کې هیڅ معنی نشته. په ځینو خلکو کې د قوي حافظې شتون لرې خبره نه ده، ان زموږ په زمانه کې هم رامنځته کېدی شي. ما له داسې خلکو سره لیده کاته کړي دي چې د هغوی له حافظ رحمت الله اعلی آبادي سره ملاقات شوی و او د هغوی د قوي حافظې په اړه ډېر غیر عادي شیان لیدلي و او ما له هغوی څخه ډېر داسې واقعي اورېدلي چې د حافظې پر قوت دلالت کوي. صحابه کرام رضی الله عنهما ډېره مینه او علاقه درلودله څو احادیث په هغه ډول سره نورو ته ورسوي لکه څنګه یې چې اورېدلي دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی په حق په خپل دغه قول سره دعا وکړه، ژباړه الله جل جلاله دې هغه بنده ته تازه کړي چې زما خبرې واوري او یاد یې کړي او نورو ته یې ورسوي لکه څنګه چې اورېدلي دي. نو د دغه نبوي دعا په ارزښت او مقام کې د ځان شاملولو په موخه هغوی دا امکان تر کچې خپل وروستي کوښښ کولو څو احادیث په اصلي بڼه تر خلکو پورې ورسوي. او کله چې صحابه کرامو رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داسې واورېدل څوک چې په ما پورې په درواغو داسې خبره وتړي چې ما نه وي ویلي، نو خپل ځان دې په اور کې ځای ونیسي.